السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګرانو دوستانو، هیله لرم چې ټول به روغ، خوشاله او بریالي یاست. آیا کله مو له ځانه پوښتنه کړې چې ولې ځینې خلک په یوه ورځ کې دومره ډېر کارونه ترسره کوي؟ خو موږ بیا تل دا وایو چې وخت نه لرم. حقیقت دا دی چې هر انسان ته په ورځ کې 40 ساعته وخت ورکول شوی، خو بریالي خلک له همدې وخت څخه په هوښیارۍ ګټه اخلي. نننۍ ویډیو کې به د وخت مدیریت هغه 10 طلایي اصول در سره شریک کړم چې د نړۍ د بریالیو خلکو لخوا کارول کیږي او ستاسو ژوند هم بدلولی شي. نو ویډیو تر پایه وګورئ، ځکه وروستۍ لارښوونه به ستاسو د فکر کولو طریقه په بشپړه توګه بدله کړي. راځئ پیل کړو. لومړی اصل، خپل وخت ستاسو په اختیار کې دی. موږ اکثره وایو زه وخت نه لرم، خو حقیقت دا دی چې موږ ټول د خپل وخت مالکین یو. که نن ورزش نه کوو، کتاب نه لولو یا خپل مهم کار نه ترسره کوو، دلیل دا نه دی چې وخت نشته، بلکې دلیل دا دی چې موږ هغه کار ته لومړیتوب نه دی ورکړی. نو له نن نه وروسته د وخت نه لرم جمله له خپل ذهنه وباسئ او پر ځای یې ووایئ دا کار زما په لومړیتوبونو کې نه و. دوهم اصل، یا په بشپړ شوق سره هو ووایئ یا بیخي نه ووایئ. په ژوند کې هر فرصت ته هو ویل تل ښه نه وي. کله چې ستاسو مسؤلیتونه زیات شي، نو باید زده کړئ چې ځینو کارونو ته نه ووایاست. که یو وړاندیز یا کار تاسو ته ډېر مهم او جذاب نه وي، نو وخت ورباندې مه ضایع کوئ. یاد ولرئ هر هو چې تاسو یو غیر ضروري کار ته وایئ، په حقیقت کې یو مهم کار ته نه وایئ. دریم اصل، د ورځې تر ټولو مهم کار وټاکئ. هر سهار له ځان څخه دا پوښتنه وکړئ که نن یوازې یو کار ترسره کړم، کوم کار به تر ټولو مهم وي. هماغه یو کار د ورځې اصلي هدف وګرځوئ. کله چې دا مهم کار بشپړ کړئ، نو د ورځې په پای کې به د لاسته راوړنې احساس ولرئ. څلورم اصل، د کارونو لیست جوړ کړئ. زموږ ذهن د معلوماتو د ساتلو لپاره نه، بلکې د فکر کولو لپاره جوړ شوی دی. کله چې کومه مفکوره یا دنده ذهن ته درشي، سمدستي ولیکئ. د کارونو لیست یا ټو ډو لیست ستاسو ذهن له اضافي فشار څخه خلاصوي او تمرکز مو زیاتوي. پنځم اصل، د وخت بلاکونه جوړ کړئ. د خپلو مهمو کارونو لپاره مشخص وخت وټاکئ. د مثال په توګه سهار له 8 څخه تر 9 بجو د مطالعې لپاره، له 9 څخه تر 10 بجو د کار لپاره، او له 10 څخه تر 11 بجو د ویډیو جوړولو لپاره. کله چې کارونه په وختونو وویشل شي، د ترسره کېدو احتمال 100 برابره زیاتیږي. شپږم اصل، د پارکس قانون وکاروئ. دا قانون وایي کار هومره وخت نیسي څومره وخت چې تاسو ورته ځانګړی کړی وي. که یو کار ته ټوله ورځ ورکړئ، ټوله ورځ به پرې تېره شي. خو که ورته 1 ساعت وټاکئ، ډېر امکان لري چې په هماغه 1 ساعت کې بشپړ شي. نو د خپلو کارونو لپاره روښانه او لنډ وختونه وټاکئ. اووم اصل، خپل ځانګړی وخت خوندي کړئ. د ورځې یوه برخه یوازې د ځان لپاره ځانګړې کړئ. دا وخت د مطالعې، پلان جوړونې، فکر کولو او شخصي پرمختګ لپاره وکاروئ. اجازه مه ورکوئ چې نور خلک ستاسو دا مهم وخت ضایع کړي، ځکه بریالي خلک لومړی پر خپل ځان پانګونه کوي. اتم اصل، د کارونو سپارل زده کړئ. هر کار باید تاسو په خپله ترسره نه کړئ. که داسې کارونه وي چې نور خلک یې کولی شي، هغوی ته یې وسپارئ. ستاسو وخت محدود دی، نو باید په هغو کارونو مصرف شي چې تر ټولو زیات ارزښت لري. بریالي مشران هر څه په خپله نه کوي، بلکې ټیم له لارې کارونه پر مخ وړي. نهم اصل، کارونه اتومات کړئ. نن سبا ټکنالوژي زموږ ډېر وخت ژغورلی شي. له هغه اپلیکیشنونو او وسیلو څخه استفاده وکړئ چې تکراري کارونه اتومات کوي. د مثال په توګه د ملاقاتونو تنظیم، یادونې، تقویمونه او د کارونو تعقیب. هره دقیقه چې تاسو سپموئ، هغه ستاسو د ژوند یوه اضافي پانګونه ده. لسم اصل، له خپلو لاسته راوړنو څخه خوشحاله اوسئ. ډېر خلک د ورځې په پای کې یوازې هغه کارونه ګوري چې نه دي ترسره شوي، خو بریالي خلک خپل ترسره شوي کارونه هم لمانځي. که نن مو یو مهم ګام اخیستی وي، نو خپل ځان وستایئ. د پرمختګ راز په دوام کې دی، نه په بشپړتیا کې. کوچني پرمختګونه په لویو بریاوو بدلیږي. ګرانو دوستانو، دا و د وخت مدیریت 10 طلایي اصول چې کولی شي ستاسو ژوند، زده کړه، کاروبار او مسلکي پرمختګ په بشپړه توګه بدل کړي. اوس راته په کمنټونو کې ولیکئ تاسو له دې 10 اصولو څخه کوم اصل تر ټولو زیات خوښ شو. که ویډیو مو ګټوره وبلله، لایک یې کړئ او له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. او د ناصري اکاډمۍ چینل سبسکرایب کول مه هیروئ. تر بلې ویډیو پورې مو په لوی خدای سپارم. الله مو مل شه.